بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. یو ځوان د جنۍ مرکې ته ورغی، خو هغې د ځوان غوښتنه رد کړه. ورته یې وویل په یو شرط دې غوښتنه منم چې مور دې واده ته رانشي. ځوان له ډېر سوچ وروسته خپل استاد ته ورغی او په ډېره شرمناکه ژبه یې ورته وویل په یو کلنۍ کې مې پلار وفات شو او مور مې د دې لپاره چې زما خرچه راپوره کړي د خلکو په کورونو کې کالي او رختونه مینځل پیل کړل. اوس له یوې جنۍ سره مینه لرم او هغې راته ویلي دي په هغه صورت کې به در سره واده کوم چې مور به دې واده ته نه راولي. نه یوازې دا بلکې له دې وړاندې هم مور سخت خجالت کړی یم. نو ستاسو په خیال باید څه وکړم؟ استاد ورته وویل له تا نه یوه هیله لرم، هغه دا چې کور ته لاړ شه او د مور لاسونه دې ومینځه. سبا ما ته راشه، بیا به درته ووایم چې څه کار وکړه. ځوان کور ته لاړو او په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې بهېدلې په لومړي ځل یې د خپلې مور ګوتې ولیدې چې د خلکو د کالیو د ډېرو مینځلو له امله یې خیري او چرک نیولی و او د لاس له چاودنو څخه یې وینې تللې وې. نو د درد له امله یې لاس ولړزېدو. د مور د لاسونو تر مینځلو وروسته ځوان در سبا پورې صبر ونه شو کړی. خپل استاد ته یې نمبر ډایل کړ او ورته یې وویل منندوی مو یم چې د پوهاوي یوه خورا ښکلې لار مو راوښودله. زه مې مور د نن لپاره نه پلورم، ځکه هغې زما د ښې راتلونکي لپاره خپل ژوند تباه کړ. رښتیا هم دوستانو مور وي. که دا کیسه مو خوښه شوې وي او غواړئ چې همدغسې نور هم په زړه پورې کیسې، اسلامي او طبي معلومات تاسو سره شریک کړو، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته نوټیفیکیشن راشي او تاسو ته خبر درکړل شي. مننه.